دغه مستدمون علما صلات تسبیح وای او دا خپل ترتا حضرت عباس رضی الله عنه تا یو ډاله ورکړی دا ډیر په محبت او په مینه ورکړی او چې کله رسول الله مبارک د خپل ترتم دا ډاله ورکړي نو په ډیر عجیب الفاظ ورکړي وته وی اے عباس د عبد المطلب زویا اے زما تر یو تحفه نظر کوم داسې شوق ولا پیدا کړي یو ډاله نظر کوم یو بهتر سیز نظر کوم ستا د مستقبل د خیر او د برکت یو شی نظر کوم او بیا ورته رسول الله مبارک فرمایي کدا دې وکړو نو رب العالمین بدتا اول او اخر زاړه او نوی پټ او ښکارا واړه او لوی او قصدن دې کم غلطه کړي او په خطا دې کمی کړي دا ټول برته رب العالمین معاف کړي او زمارونو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک ترو او تر د انسان ډیر خوخي د حضور پاک او عام مسلمان سره خیر خواهی وا رسول الله مبارک خو د ټول مخلوق د پاره رحمتو بیا ټول مسلمانان نبی علیہ السلام ته د دین په مسلو کې یو شانو لیکن بعضی سیز یو انسان زړه یو وخت کې یو رشتہ دار ویني نو زړه روچت شي رحم په پیدا شي نو هغه سره ډېر د مینې په انداز خبره کوي او د مینې تحفه ولا ورکوي نو حضرت عباس د رسول الله مبارک هغه تر دې چې د نبی علیہ السلام د سره ډېر محبت او ډېر مینه وا چې حضور پاک مدینه ته هجرت کوو او د مدینه انصار سره بیعت کوو په مینا کې د یو غونډه شاته نو دا عباس ولاړو نو د مدینه خلکو ته وایي چې تاسو خو دما دارواره زمانه بوزه دلته اگر چې د تکلیفونه ملاویږي او د سختۍ ملاویږي خو یو قوم اشته پاغي دی مضبوط ته درون قوم دې د قوم د وجه د تاسو غږ نشي کولای نو کدی تاسو بوت او د چا سره نقصان ورسو نو ګورې دا تاسو چې کم خلق ناس یې زبستاسو نه رته پوس کو او د ځړه نه پټ مسلمانو بدر کې د کافرانو په صف کې ولاړو هغوی سره وته نو گرفتار شو یا قیدیان بدر کې گرفتار شوی یو پکې دیو چې کله گرفتار شو نو د قیدیانو متعلق بیا دا فیصله وشو چې دو درې کسان په یو کوټه کې ځان سره انصار بوزه د مدینه خلک او ځان سره دی رکه نو دوی د لاسونو نه تړلیو خپې چاته زنجیرونه اچولیو چې ونه تختی اتفاق دا چې د حضرت عباس په هغه کور کې دیراو چې د نبی علیہ السلام او د کور منځ کې یو دیوالو نو المؤمنین فرمایي چې رسول الله مبارک ټول شپه خوب نه دی کړی کله بدن نه کېده او کله به بار کېده کله بدن نه کېده او کله به بار کېده ما چې خدای څه چل دی چې حضور پاک له خوب نه ورځي وی پوه شوم چې د دیوال نه پورې غاړه کور کې حضرت عباس تړلی شوی دی او هغه زبیرګي کوله د هغه د زبیرګو د وجې رسول الله مبارک له خوب نه ورته نو پیغمبر علیہ السلام کې خو انصاف او داسې به نه کول چې یو له سپارش وکړي او بل نه کوي خپل سره ښه سلوک او بل سره بد سلوک دا نه نو زه پوه شوم نو هغه ګاونډي ته مې سوال جواب ولګي چې تاسو وګورئ عباس بیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي چې هغې وکت نو د حضرت عباس دا مټې سختې تړلې وې درد یې کاو نو هغې وله مټې لږې نرمې کړې رسۍ لږه ډیله کړه نو عباس بیرګې بند شو د هغې نه پس حضور پاک وده شو زمانونو بیا چې کله فدیه غشته هغې کې انصاف کړی دی ټولو ته یې فدیې راوړی جرمانه عباس ورته وی د الله رسوله
ما سره خو نشته. وی ته به خپله م ورکې، د ورواره به دې م ورکې، د عقیل دا د علي صاحب ورور دې په جنګ کې نیولی شوی و، د کافرو طرف ته دغه وخت کې ولاړو، خپله به م ورکې، د هغه به م ورکې. وی ما سره کم دي؟ وی نشته. وی نه. وی چې ته کله راتلې جنگ له، نو تا خپلې ښځې ام الفضل له بټوه ور نه کړه؟ تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم واپس به یې راکړې، او که زه مړ شوم نو دا به ستا او ستا د بچو شي؟ نه دې ده ورکړې. وی ورواره قسم په الله چې د الله رسول یې، وی د دې بټوې نه یو زه خبر یم، یو مې ښځه خبر ده، او دا یې تا راته وی معلومیږي دا چې ته م الله په دې خبر کړې. نو بیا دې ډبل فدیه واخېسته. مینه یې ورسره څومره وه؟ بس صرف یو دوه مثاله در کوم. یو ځل حضرت عباس راغی او لږ غوندې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړ، وی د الله رسوله موږ سره خلک هغه مینه نه کوي چې کومه پکار ده. پکار خدا را د پیغمبر درېمه چې ما سره خلک ډېره مینه وکړي. زر لاړو رسول الله مبارک په ممبر کېناست او صحابو ته تقریر وکړ، ویې فرمایل خلک خبردار، عباس زما تره دی، او تاسو ته پته ده چې تره څوک عم الرجل سن و ابي، تره د پلار په ځای وي. که چا دې خفه کړ زه خفه کړم، چې زه خفه کړم الله خفه کړ، چې الله خفه کړ جهنم ته به وغورځېږي. چې چا دې خوشحاله کړ زه خوشحاله کړم، چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړ، چې الله خوشحاله کړ خوشحالي او جنتونه به ول الله ورکړي. هغې نه پس به صحابه د سره ډېر احترام او ډېر قدر به کوو. دا یې نه مخکې به م کوو، خو د ده خیال دا د انسان بعضې وخت کې دا خیال چې زما جوړ دوی هغه محبت نه ساتي. او ډېره ناشنا یو واقع درته ویم، بیا درته دا لمونځ ښیم. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، نو د خلکو د کورونو ناوې به جومات ته وې. لومبۍ زمانه وه، د خلکو کوټې وي جومات طرف ته، چې د چا کوټه وه نو ناوه جومات ته وه. هغه اعلان وکوي دا ناوې مو واړوې بل طرف ته، د کوټو اوبه خپل انګڼو طرف ته کې، ځکه چې دا باران شي او دلته ناوې رابېږي نو مزدګارو ته تکلیف دی. واقعي خبره جوړه ده. نو خلکو اوس خپلې ناوې وسپړدلې او خپل لیوونه تازه کړل او د کوټو اوبې انګړو طرف ته واړولې. حضرت عباس رضی الله عنه ناوه ونه لقوله. نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی ویې کتل، نو امیر المؤمنین دی، د امیر المؤمنین حکم خو به منې. قرآن کې الله وی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، د خدای او د رسول او د بادشاه حکم به منې. او خو امیر المؤمنینو نو چې هغه وکتل چې ټولو خلکو عمل کړی دی او عباس نه دی کړی، نو غصه شو، نو چوکۍ راواغېسته، هغه ناوې پې وواله او ښکته یې وغورځوله. وی دا ولې د ناوه نه ده اړولې؟ نورو خلکو عمل وکړه، سبا به خلک وایي چې د یو کس سره یو شان انصاف دی، نورو سره بل شان انصاف. نو چې عباس راغی نو خفه شو، وی امیر المؤمنین زما ناوه دی ولې وغورځوله؟ ورته یې وی تا ولې عمل ونه کړه نورو خلکو وکړه؟ وی ما ځکه ونه وغورځولې امیر المؤمنین زیاتې دی وکړه، غلطي دی وکړه. دا ناوه ما ته رسول الله مبارک په خپله لګولې ده. وی قسم دی چې دی دلته ما کوټه جوړوله په خپله راوخته او دلته یې ناوه ولګوله او خټه مبارکه خټه یې په خپل لاس مبارک راواخېسته او دلته یې لګولې ده. بس عمر په ژړا شو، خو دا خو مانه غلطي شوې ده، دا خو مانه زیاتې شوې ده، دا ناوه به زه په خپله ټیک کوم. نه دواړه لږ غوندې په دغه کې شوه، یو بل سره لږ تیز شو. عمر وی نشي کېدی عباس، ما زیاتې کړې، ما ته دا پته نه وه چې دا د رسول الله مبارک د لاس ناوه وه. وی اوس به دا داسې نه لګو، ته به زما په اوږو درېږې اوچتېږې به او خټه به زه در کوم او دا ناوه به پس به لګې. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک د سره څومره مینه وه، ادم ډېر محبت و. یو ځل ورته چا وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی؟ عمر کې لږ فرق و، ترې خو عمر کې فرق و. وی انا سن و هو اکبر، وی په عمر کې خو ته زه زیات یم، 2 کاله ته مشر یم، خو مشر هغه دی ګورې، عمر زما زیات دی او مشر رسول الله مبارک دی. نو هغه ته دا د صلات تسبیح چل ښوولی دی او ورته فرمایلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا عباس، اے عباسه، یا عما، اے زما تره، الا اعطیکا،